تعریف د علم، موضوع د علم او غرض د علم. د دې هر یو پیژندل دا د لوازمو نه دي. وجه څه شی ده؟ د تعریف پیژندل د لوازمو نه ځکه دي علما لیکي بانه لو لم يعرف العلم، وی کچرته یو طالب العلم د علم تعریف زده نه کي او د علم ونه پیژني، نو د دې علم دغه طالب به طالب وګرځېږي د مجهول مطلق دپاره، او طلب د مجهول مطلق دا ناروا دی. ته څنګه وروستو راغلی کلاس نه دی مخکې تللی و؟ ته چېرته وې؟ ته چېرته وې؟ کلاس څه وخت چوټي شو؟ نو دې ځای کې دا طالب به طالب وګرځېږي د مجهول مطلق، او طلب د مجهول مطلق مولوي صاحبانو دا ناروا دی. باید څوک د مجهول مطلق طلب ونه کړي. دا چې طلب د مجهول مطلق سره کم راځي او مجهول مطلق وایي چاته، نو دا دوه اهمې خبرې دي، دا ځان سره زده کړي. مجهول مطلق عبارت دی د دې نه چې یو شی تا ته معلوم نه وي په یوې طریقې د طرقو سره هم، یو شی تا ته معلوم نه وي په یوې طریقې د طرقو سره هم. هلکه یو شی درته معلوم نه دی په یوې طریقې د طرقو سره هم، هغه طرق یا طریقې د معلومیت د شي څه شی دي؟ ته چې یو شی معلوموې نو سره کمې معلوموې. نو موږ تاسو په دې کتاب کې دوه لارې لرو، دوه لارې. کله یو شی تا ته مجهول وي مولوي صاحبانو، دا مجهولیت د دغې شي دا په اعتبار د ذاتیاتو سره وي. ذاتن درته یو شی مجهول دی، ذاتیات یې درته نه دي معلوم. او کله یو شی تا ته مجهول وي په اعتبار د عوارضو سره، بالعوارض یې نه پېژنې. د ذاتیاتو د عوارضو مثال لکه انسان دی. د انسان کله داسې وي چې انسان ته په اعتبار د ذاتیاتو مجهول وي. ذاتیات د انسان څه شی دي؟ ذاتیات د شي ما به شیء هو هو، حقایق حقیقت د شي ما به شیء هو هو. د انسان چې په انسان شوی هغه څه شی دي؟ دې ته ذاتیات وایي. کله داسې وي چې دا تا ته مجهول وي نه پېژنې، کله داسې وشي چې یو شی تا ته معلوم دی په اعتبار د ذاتیاتو سره، خو بالعوارض یې نه پېژنې. ته انسان پېژنې چې انسان حیوان ناطق ته وایي، خو دا چې اوس د انسان عوارض څه شی دي دا درته معلوم نه دي. وروستو دې نه پوه چې انسان ګوره قابل العلم دی، انسان کې دا قابلیت شته چې دی د کتابت وکړي وغیره، یا انسان کې دا خندیدونکی دی، دا عوارض دي، یا انسان تلونکی دی، دا عوارض دي. اوس په دغه اعتبار باندې کله انسان سړی په اعتبار د ذاتیاتو سره پیژني، ولیکن انسان دی په اعتبار د عوارضو سره نه پیژني. نو د یو شي د معلومیت دپاره تاسو ته ما ویلي چې دوه لارې دي. یا به یو شی معلوموې په اعتبار د ذاتیاتو سره، او یا به یو شی معلوموې په اعتبار د عوارضو سره. او یا دغه شی چې یو چاته مجهول وي نو د مجهولیت هم دوه لارې دي. یا به دا شی تا ته مجهول وي ذاتن، او یا به دا تا ته مجهول وي عرضن. مجهول به وي درته ذاتن، دا معنا ذاتیات درته نه دي معلوم. مجهول به عرضن، دا معنا دا شی ته نه پیژنې په اعتبار د چا سره؟ د عوارضو سره. عوارض یې درته نه دي معلوم. کله داسې وشي چې دا دواړه درته نه معلوم، یو شی دی تا ته مجهول دی، نه په اعتبار د ذاتیاتو سره پیژنې او نه په اعتبار د عوارضو سره پیژنې، په یوه طریقې هم نه پیژنې. لکه مثلا انسان
نه تا ته ذاتیات معلوم دي چې انسان حیوان ناطق ته وایي او نه تا ته عوارض معلوم دي چې انسان چاته وایي قابل العلم یا انسان مزل کوونکي ته وایي یا انسان ضاحک ته وایي دا یو شی درته نه دي معلومه. نو چې کله یو شی تا ته په یوې طریقې د طرقو سره هم نه معلوم، نه درته په اعتبار د ذاتیاتو سره معلومو او نه درته په اعتبار د عوارضو سره معلومو، دې ته ویلی کېږي مولوي صاحبانو مجهول مطلق، او مطلق راځي په معنا د کامل سره. مجهول مطلق یعنی کامل مجهول. کامل مجهول دا معنا چې په یوې طریقې د طرقو د معرفت هم ته نه پېژنې. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې؟ دې ته مفعول مطلق ویلی کېږي چې تا ته دا شی په یوې طریقې د طرقو هم نه وي معلوم، او طریقه د معرفت د شي درته مې ویلي دوه دي، یا به شی پیژنې په اعتبار د ذاتیاتو یا به شی پیژنې په اعتبار د عوارضو، یا به په دواړو پیژنې. نو که په دواړو دې پیژنده دې ته معلوم کامل وایي، که په دواړو دې نه پیژنده دې ته مجهول مطلق وایي یعنی مجهول کامل، او که په یو دې پیژنده او په بل دې نه پیژنده نو دې شي ته ویلی کېږي معلوم من وجهن او مجهول من وجهن. من وجهن معلوم ده او من وجهن څه شی دی؟ نو چې کله مو مجهول مطلق وپېژنده نو اوس راشي مولوي صاحبانو مونږ تاسو وایو چې تعریف د علم پېژندل دا د ضروریاتو نه دي. د علم تعریف باید تا ته معلوم وي. ولې؟ وایي که چېرته ته د علم نه پېژنې، معرفت د علم درته حاصل نه وي په یوې طریقې د طرقو سره هم، نو ته به طالب شي د مجهول مطلق. هلکه شی درته معلوم نه دی په یوې طریقې د طرقو سره هم، او بیا هم لګې څه شی کې طلب کوي، نو لازم به شي طلب د مجهول مطلق. او طلب د مجهول مطلق دوی وایي ناروا دی. څوک چې د مجهول مطلق یعنی د داسې یو شي طلب کوي چې هغه کامل تا ته مجهول وي، د هغې شي څه شی طلب ناروا دی. ولې ناروا دی؟ ځکه طلب د مجهول مطلق دا مستلزم دی اجتماع د نقیضینو لره. د مجهول مطلق طلب چې څوک کوي نو اجتماع د نقیضینو راځي، او اجتماع د نقیضینو دوی وایي باطله ده. هلکه اجتماع د نقیضینو ولې باطله ده؟ ځکه دوی وایي د اجتماع د نقیضینو مستلزمه د ارتفاع د نقیضینو لره. چې دوه نقیضین سره راجمع شي دا مستلزمه دی لره دا چې دې سره دوه نقیضین رفع کېږي، او ارتفاع د نقیضینو باطله ده. دوه نقیضین پورته کېدل دا باطل دي، او بطلان وجه د ارتفاع د نقیضینو څه شی ده؟ دوه نقیضه پورته کېدل ولې باطل دي؟ ځکه قانون دا د علما لیکي شی او نقیض د شي دا د امور عامه ونه دي، او د امر عام نه دنیا په یو حالت کې هم نه خالی کېږي، یو به خامخا پکې وي. نو چې یو پکې خامخا راغی په ارتفاع د نقیضینو کې ارتفاع د دواړو راځي، نو ځکه د دې استلزام چې دی دا باطل دی. شی او نقیض د شي څه معنی؟ مولوي صاحبانو نقیض چاته ویلی کېږي همدې سلم کې تاسو ته راځي. دوی وایي نقیض د شي عبارت دی نقیض کل شیء رفعه. نقیض د هر یو شي د دغه شي رفع ده او د دې شي پورته کېدل دي. نقیض د هر یو شي د دې شي رفع ده او د دې شي پورته کول دي. لکه مثلا شی دی، دا شی تر رفع کا نو د دې نقیض شو لا شی. علم دی دا رفع کا نو د علم نقیض شو لا علم. جدار دی دا رفع کا د جدار نقیض دی لا جدار لا جدار. نو نقیض د هر یو شي د دغه شي رفع ده او د دې شي پورته کېدل دي. قانون دا دی چې شی او د شي نقیضه دا د امور عامونه دي، او امر عام دی ته وایي چې د دنیا د هغې نه په یو حالت کې هم نه خالي کېږي. لکه مثلا ګوډ دا مخامخ جدار دی، د دې جدار نقیض دی لا جدار، د دې نقیض دی لا جدار. نو چې د دې نقیض شو لا جدار، دا جدار او د دې نقیض لا جدار دا د امور عامونه دي، د دې نه دنیا په یو حالت کې هم نه خالي کېږي، دې کې به یو خامخا وي. که ده ته د جدار وویلې نو دا به لا جدار نه وي، څه شی به نه وي. او که یو شي ته د لا جدار وویلې لکه مثلا دا، نو هغه به څه شی نه وي؟ جدار به نه وي. داسې نشي کېدلی چې دا لاس کې زما موبایل دی دا د نه جدار شي او نه د لا جدار شي، دا بالکل ممکنه نه ده. دې کې به یو خامخا وي.
دا ممکن یا به څه شی وي جدار وي او یا به لا جدار وي داسې نشي کېدلی چې دا د نه جدار شي او نه دی د دې نه دنیا نه خالی کېږي په یو حالت کې هم نو چار کله دنیا د دې نه په یو حالت کې هم نه خالی کېږي یو حالت کې ته هم دنیا نه خالی کېږي نو تاسو ته ما خبره اوس وکړله هلکه ارتفاع د نقیضینو ولې باطله ده وایي ځکه شی او نقیض د شي دا د امور عامو نه دي او امر عام وایي دې ته چې دنیا د هغې نه خالي کېږي نه یو به پکې خامخی او ارتفاع د نقیضینو کې خو دواړه رفع کېدل نو د ارتفاع د نقیضینو د چا د وجې نه راتله دا د اجتماع د نقیضینو نه راتله اجتماع د نقیضینو د چا د وجې نه راتلله د وجې د طلب د مجهول مطلق نه طلب د مجهول مطلق نه ارتفاع د اجتماع د نقیضینو سره کم راتله دکه دا طلب د دغې شي تقاضا د معلومیت د دې شي کوي او حقیقت کې شی درته معلوم نه دی نو معلوم او عدم معلوم دا دواړه نقیضین دي سره نو دا اجتماع د نقیضینو راتله د وجې د چا نه د طلب د مجهول مطلق نه او طلب د مجهول مطلق د چا نه لازمې ده د وجې د تعریف نه پیژندلو د علم نه چې ته تعریف د علم ونه پیژنې نو څه شی راته طلب د مجهول مطلقه نو وګورئ مولوي صاحبانو آخر ته راشي طلب د مجهول مطلق باطل تعریف نه پیژندل د علم باطل ولې ځکه لازمیږي طلب د مجهول مطلق طلب د مجهول مطلق باطل ولې ځکه دا مستلزم د اجتماع د نقیضینو لره اجتماع د نقیضینو باطل ولې ځکه دا مستلزم د ارتفاع د نقیضینو لره ارتفاع د نقیضینو باطله ولې ځکه شی نقیض د دې د امور عامو نه دي او امر عام د دنیا امر عام دنیا د هغې نه خالي کېږي نه دا اخرنی ټکی راواخله نو دا شی خو باطل دی چې دنیا د دې یو شي نه څه شی شي خالي شي نو چې هر کله ارتفاع د نقیضینو باطله شو وجم دا ورته وویله نو قانون علما کرام لیکي هغه سرته راشي ووایي مستلزم د باطل هغه هم باطل وي کوم شی چې مستلزم وي باطل لره او بیا هغه بل باطل لره مستلزم وي هغه بل باطل لره نو دا هم څه شی وي باطل وي او دا ټوله لانجه د دې نه جوړېدله چې ته تعریف د چا ونه پېژنې د علم نو په تا لازمه ده دا خبره په کار دا ده چې تعریف د علم ته وپېژنې چې د علم تعریف څه شی دی نو دې ته راشي مولوي صاحبانو علم المنطق نو دا چاته ویلی کېږي تعریف د دې علم څه شی دی نو علماء کرام د دې علم تعریف کی تعریف دا دی هو آلة قانونیه دا یو آله ده قانوني آله ده تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفکر چې بچکوي مراعات ته دغه قوانینو ذهن لره د خطا نه په فکر کې یعنی دغه علم دا تا د خطا فکری نه بچ کوي خلاصه دا ده په دې علم کې ځینې داسې قوانین دي او داسې ضوابط دي پکې چې د هغې ضوابطو د هغې قوانینو لحاظ انسان لره بچ کوي د چا نه د خطا فکري نه بیا ته په فکر کې نه خطا کېږي کله چې مولوي صاحبانو دې وویلې چې آلة قانونیه دا آلتونې چې وویلې دې نه دا معلومیږي چې دا منطق د علومو عالیو د جملې نه دی علوم دي بعضې د مقدمې حیثیت لري بعضې د متمماتو حیثیت لري ځینې اصول دي مولوي صاحبانو ځینې فروع دي دا مختلف اقسام دي د علومو دا مقدماتي علوم دي دا د متمماتو د جملې نه دي دا اصول دي دا فروع دي او ځینې علوم عالی علوم دي دا آلتونې چې ویلې د دې نه دا معلومیږي چې منطق علم دی خو کم علم علم عالی کم علمه قانونیتون چې ویلي نو دا قانونیتون منصوب دی بسوی قانون او قانون تاسو ښکته رسالو کې پیژندلی د هغې وضاحت درته نه کوم تاسو ویلي دي چې لغتا قانون عبارت دی د مستر د کتاب نه لکه مستر د کتاب چاته وایي څوک تعبیر په وقایي سره کوي مستر دی ته نه وایي مستر هغه خط هغه تار ته ویلی کېږي چې په کم تار باندې د کتاب دا ورقې ګنډلی کېږي د کتاب چې لاندې ګټي که پامې سورې کړي او بیا پکې تار ورکړي په دې تار باندې دا پاڼې څه شي کړي راغونډې کړي نو دې ته څه شی ویلی کېږي مستر د کتاب هغه تار چې کم تار باندې دا کتاب ګنډلی کېږي او قانون په اصطلاح کې چاته ویلی کېږي هو امر کلی یا قاعدة کلیتنا دا یو امر کلی دی یا قاعده کلیه ده چې دا به منطبق وي په ټولو جزیاتو د موضوع خپل د دې دپاره چې معلوم شي د دې نه حکم د جزیاتو د هر یو د دې جزیاتو نه علاهده لکه مثلا تاسو تعریف وای
امر کلی دی یا قانوني کلی دی چې دا به منطبق په ټولو جزیاتو د چاوي د موضوع چې څومره جزیات دي دا به په دې ټولو څه شي وي منطبق وي ټولو به منطبق وي د دې دپاره چې معلوم شي د دې نه هغه حکم د جزیاتو علاهده لکه مثال د قانوني کلی څه شی دی نحوه کې موږ او تاسې یو قانون ذکر کوو قانون د نحویانو دا دی کل فاعل مرفوع هر فاعل مرفوع دی هر فاعل مرفوع دی ګوره کل فاعلین کې موضوع څوک نه فاعل او مرفوعون یې څه شی دی محمول دا فاعلون موضوع ده او مرفوعون یې څه شی دی دی محمول دی اوس د دغه موضوع دپاره جزیات دي او افراد دي لکه مثلا هلکه د فاعل یو فرد زیدون دی په طلب زیدون کې دا یو فرد دی فاعل ډېر افراد لري یو فرد پکې زیدون دی په چا کې په طلب زیدون کې اوس د امر کلی دا قانوني کلی دا به منطبق په ټولو افرادو د چا باندې وي د دې موضوع باندې وي د موضوع چې څومره افراد دي دی به پې منطبق وي د پاره د دې چې را معلوم شي حکم د هر یو فرد علاهده لکه مثلا یو څوک راغلی ویلي چې دا زیدون په طلبه زیدون کې دا مرفوع دی دلیل وی وجه څه شی ده ویلي انه فاعل ځکه دا خو فاعل دی دا صغرا کبرا څه شی ده وکل فاعل مرفوعنا او هر فاعل خو څه شی وي مرفوع وي دا کبرا نتیجه لاسته دا درغلله چې فزیدون فی ضرب زیدون مرفوعنا دا زیدون په ضرب زیدون کې څه شی دی مرفوع نو دې ځکه دا کل فاعل مرفوعن دا قاعده کلیه ده منطبقه ده په ټولو افرادو د چا باندې په جزیاتو د موضوع څه شی وه فاعلون د دې چې کوم افراد دي په دې ټولو تطبیق کیږي او د هر یو حکم ته علاهده او جدا جدا را معلومیږي دې ته ویلی کیږي مولوي صاحبانو قانون په اصطلاح کې نو په علم المنطق کې قوانین دي دا یو عالی علم دی چې منطبق دی ټولو افرادو د چا لره جزیاتو د موضوع لره د دې دپاره چې را معلوم شي د دې نه حکم د هر یو جزیه علاهده هر یو راخله حکم را معلومیږي مونږ زید راواخست بل فرد راواخله دغه حکم هم معلومیږي بل راواخله دغه حکم بل راواخله دغه حکم هم معلومیږي دې ته قانون وایي او چې دا علم کې څه قوانین دي چې د دې قوانینو په وجه باندې چې انسان د هغې لحاظ وکړي تا لره بچ کوي د خطی فکري نه نو دا چې مولوي صاحبانو فکر چاته ویلی کېږي یو او خطا په فکر کې راځي څه رقم دا دوه او دریم د خطا افراد څو دي خطا څو قسمه ده څو قسمه خطا کې انسان واقع کېږي دا دې درې انشاءالله دا ورته بل درس کې ووایم